او زه تاسو ته دا وایم ژوند یو څو ورځې په پردو سوچونو یې مه خرابوه ښکلی ژوند تېر کړه څه چې در الله درکړي دا دې نه مزه واله مال یې در درکړی دی ویې لګوه ویې خوره په بچو په ملګرو په ښځه په مور پلار د الله په دین یې ولګوه چکر یې ووه مزې یې وکړه د الله بندګي وکړه دومره ټیم موږ سره نشتي چې زه ستا په باره کې او ته زما په باره کې سوچونه کې او خپل خوبونه او خپل ژوند خراب کړو سبا له به یا زه نه یا به ته نه نو اوس په دې مختصر ژوند کې اوس څه چل وکړو په یو بل پورې وکړو یو بل ته زړونه دغه کړو زړونه صفا ساتئ تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم وی صبر کوه صبر ډایرک سړی مه ملامته کوه کیدای شي د هغه سره څه وزري تا اورېدلی هم دی نو زړونه صفا ساتل دا د مؤمنانو خوی دی او دا داسې اسان کار نه دی خو هغه چاته اسان دی چې الله یې ورته اسان کړي او الله هغه چاته اسانوي چې څوک کوشش وکړي محنت وکړي په دغه خبرو باندې عمل کولو دا کومې خبرې چې نن موږ ذکر کړي که ژوند په ارام تېرول غواړئ بغیر د دې نه چې اجر تا ته میلاویږي جنت ته پرې رسي هغو موږ منځ منځ کې خبرې وکړه خو که ژوند په ارام تېرول غواړئ که نه دا خپل زړه صفا ساته هر چا ته صفا ساته ته به عزتمن ومې ته به قدرمن ومې ته به دروند ومې ته به اخلاقي مې او سره د دې ژوند به دې په سکوني په ارام او که نن چا ونه منله چې ته ښه سړی والله چې سبا به ومني چې ته ښه سړی او که ستا په مخ کې ونه وي په زړه کې مني چې ته ښه سړی او مړ به یې په خاورو کې به پروت او هغه ټول به دا ومني چې او پلانی ښه سړی